سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. امریکا په افغانستان کې په ټاکل شوې نیټې د ولسمشریزو ټاکنو ملاتړې ده. دغه مطلب په کابل کې د امریکې سفیر د ملي یووالي حکومت له اجرایي رئیس سره په کتنه کې څرګند کړ. په دې کتنه کې چې تېره ورځ په سپېدار ماڼۍ کې ترسره شوه، عبدالله هم په ټینګار سره وویل چې په افغانستان کې ولسمشریزې ټاکنې په ټاکل شوې نیټې ترسره کیږي او د سولې مسایل له ټاکنو سره هیڅ اړیکې نه لري. دا خبرې په داسې حال کې دي چې لویدیځو رسنیو د امریکایي چارواکو له قوله لیکلي د ډونالډ ټرمپ اداره هڅې کوي چې د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکې ټاکنې وځنډوي. یو شمېر میرمنو له ولسمشر غني وغوښتل چې افغان میرمنې دې باید د سولې په ټولو خبرو کې فعال شتون ولري او متخصص کسان دې په دې بهیر کې شامل کړی شي. دوی همداراز په ډاګه کړه چې افغان ښځې د تلپاتې سولې غوښتونکې دي او د سولې کلتور په ترویج کې هم فعاله رول لري. ولسمشر غني په دې کتنه کې چې تېر ماښام په ولسمشرۍ ماڼۍ کې ترسره شوه، په نږدې راتلونکي کې د سولې د خبرو په موخه د مشورتي بورډ له جوړېدو خبر ورکړ او له یادو میرمنو یې هم وغوښتل چې د سولې په اړه خپلې مشخصې طرحې او وړاندیزونه په 3 ورځو کې ورسره شریک کړي. په کندهار کې د کورنیو تولیداتو او لاسي صنایعو د بازار موندنې لپاره 2 ورځنی نندارتون تېره ورځ د کندهار په عینو مینه کې پرانیستل شو. د دغه نندارتون ګډونوال له حکومته غواړي چې د تولیداتو د خرڅلاو لپاره په اونۍ کې د 1 ورځ په دایمي توګه ورته ځانګړې کړي. سره له دې چې د یاد نندارتون په لومړۍ ورځ کې د خلکو برخه کمرنګه وه، خو د کندهار سیمه ییز مسؤلین د دغه نندارتون پرانیستل د کورنیو تولیداتو لپاره یو ښه پیل بولي. ولسمشر غني د ننګرهار له یو شمېر اوسیدونکو سره په کتنه کې وویل نړیوال اسلامي پوهنتون په ننګرهار کې جوړیږي. تر دې مخکې داسې یو واضح خبرې شوې وې چې ګواکې یاد پوهنتون بل ولایت ته لیږدول کیږي، خو ولسمشر تېره ورځ له یو شمېر ننګرهاریانو سره په کتنه کې په ډاګه کړه د بهرنیو چارو وزارت هغه مسؤلین به چې د نړیوال اسلامي پوهنتون د جوړېدو په اړه یې ناسم معلومات ورکړي مجازات شي. ولسمشر همداراز په جلال آباد ښار کې ټکنالوژي پارک او ملکي هوایي ډګر د جوړېدو خبر ورکړ او د برېښنا د ستونزې حل ته به هم اساسي لاره ولټوي. په تیرو 4 کلونو کې شاوخوا 28,000 افغان پوځیانو له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. ولسمشر غني زیاتوي افغان ځواکونو ته اوښتې مرجوبله په دفاعي حالت کې اوښتې ده. د نوموړي په باور طالبان په هغه وضعیت کې نه دي چې بریالي شي او حکومت رانسکور کړي. خلکو او خصوصي برخې ته د ولسمشر ژمنه د حکومت له وسه پورته خبره ده. ولسمشر غني د سږ کال په لړ کې له 21 تر 29 پورې د اوبو بندونو د جوړېدو ژمنه کړې وه، خو د اوبو برېښنا وزارت وایي د دغو پروژو د کار پیلېدل ډېر وخت اړتیا لري. د خصوصي برخې غړي پر ولسمشر د نیوکې په ترڅ کې زیاتوي د ولسمشر ډېرې ژمنې تش شعارونه دي. روان کال په پسرلي کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني له 21 څخه تر 29 بندونو د چارو د پیل په اړه له خلکو سره ژمنه کړې وه چې مونږ اوبه لرو خو بې له اوبو ژوند کوو، ځمکه کښت او کرنه لرو خو خپلې میوې او سبزۍ له بیرون څخه راوړو. نوموړي د دې ستونزو د حل لپاره د اوبو بندونو او د برېښنا بندونو د جوړولو ژمنه کړې وه. 21 تا 29 بند اساسی را شروع میکنیم. این وزیر صاحبا از دست ما به بینی آمده. اوس د اوبو او برېښنا وزارت د برېښنا بندونو د بیا رغونې او ودې ترڅنګ د نویو بندونو جوړولو په تړاو د افغان ولسمشر محمد اشرف غني چې له خلکو سره ژمنې کړې دي د پروژو د امنیت خوندیتوب، فني څېړنې او ډېرې بودیجې شتون ته اړتیا بولي چې اوس مهال د حکومت په وس کې نشته. تنها بحث امنیتی نیست، بحث تکنیکی و بحث اقتصادی هم است. اینطور نمیشه که یک بند ما با اساس هوس جور کنیم، باید اون بندهای ارزیابی تکنیکی و اقتصادی شود. په همدې حال کې د خصوصي برخې مسؤلین وایي افغان ولسمشر په هره ناسته کې څو قوي ژمنې کوي خو پلي کېدل د حکومت په وس کې نشته او له څه مودې وروسته ټولې دغه ژمنې له یاده وباسي. د نوموړي په وینا هغه ژمنې چې له صنعتکارانو سره شوي دي له هغو ژمنو ځینې یوه هم په سم ډول عملي شوې نه ده. برای ما گفته بود که ارزانتر میکنیم، برق هم مشکل داریم و بانک صنعتی وعده کرده بود رئیس جمهور اون تا ولی ساخته نشده، خصوصا در سیستم بیمه وعده کرده بود این جور نشده.
له دې سره سره چې د هېواد ځینې لوی ښارونه د اوبو له کمښت سره مخامخ دي او 21 ولایتونه به سږنی کال له وچکالۍ سره پای ته ورسوي، خو حکومت د دې ستونزو د حل لپاره له ژمنو پرته په دې برخه کې هیڅ کار نه دی کړی او د اوبو او برېښنا وزارت تاییدوي چې حکومت شته سترو ننګونو ته د رسیدګۍ په موخه کافي بودیجه نه لري. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.